د انګلیسي معلومات ترڅنګ تاسو کولای شئ چې په پښتو او دري ژبه کې هم ځینې معلومات ترلاسه کړئ، خو صرف هغه معلومات چې تاسو لټوئ که چیرې هغه په انټرنیټ کې موجود وي او په همدغه پښتو او دري الفاظ چې تاسو په انټرنیټ کې ورته لیکئ په دغه الفاظو سره هلته لیکل شوي وي، نو تاسو کولای شئ چې هغه را پیدا کړئ. راځو بیا انټرنیټ ایکسپلورر ته او په ګوګل کې ورته په پښتو ژبه همدا ولیکئ. اوس ګورو چې زمونږ ژبه انګلیسي ده، تاسو ګورئ دلته په ټاسک بار کې چې اوس انګلیسي ده، خو زه د الټ شفټ ټکمې سره کولی شم چې دغه ژبه بدله کوم. همدارنګه د دې ځینې زه کولی شم چې پښتو ژبه واخلم، نو تاسو په کمپیوټر کې باید دا انسټال وي. نو زه دلته پاس ورته لیکم په پښتو کې یا په دري کې یو شی ورته لیکم او انټرنیټ هماغه کلمې لټوي او ماته یې را پیدا کوي. د مثال په ډول زه ورته لیکم چې زما د انارو په باره کې معلومات پکار دي، ما انار ورته ولیکل او دا انټر کوم، نو تاسو به وګورئ چې هغه ویب سایټونه چې انار په همدغه رقم په هغه ویب سایټ کې لیکل شوي وي، تاسو ته به هغه ویب سایټونه مخې ته راشي، نو تاسو کولی شئ چې دې نه هم استفاده وکړئ. د مثال په ډول دغلته راځو ګورو چې په ویکیپیډیا کې هم د انارو موضوع په دري ژبه باندې شته او دغه لاندې ځینې ویب سایټونه دي چې شاید ایراني ویب سایټونه مې چې په دري ژبه یې او ځینې کیدای شي پښتو ژبه باندې هم د انارو باره کې معلومات چا ورکړي په کوم ویب سایټ کې په دې رقم لیکل شوی، نو ګوګل تاسو ته هماغه لټوي او مخ ته یې درته راوړي. تاسو بیا هغې نه وروسته کولی شئ چې په هر ویب سایټ باندې کلیک کړئ او هغه خپل د خوښې وړ معلومات ترې نه ترلاسه کړئ. ښه، د دې ترڅنګ یوه بله خبره هم غواړم چې تاسو سره شریکه کړم. ځینې وخت یو لغات سره مخ کیږو چې د هغې په انګلیسي معنا موږ او تاسو نه پوهېږو چې دغه لغات ته به په انګلیسي کې څه وایي. مقصد په پښتو او دري کې موږ او تاسو پرې پوهېږو، په انګلیسي کې هغه را پیدا کوو خو نه پرې پوهېږو چې څه رقم یې پیدا کړو، چا نه پوښتنه وکړو، چېرته لاړ شو. تاسو کولی شئ چې په ګوګل کې د ګوګل نه پوښتنه وکړئ چې د مثال په ډول املوک ورته لیکم چې املوک سره زه مخ شم چې د املوک ته په انګلیسي کې څه وایي. نو املوک مې ولیکل، املوک مې انټر کړو. اوس به ځینې صفحې ماته را خلاصې شي چې هلته به په پښتو یا دري کې املوک لیکل شوی. نو حتمني هر څوک چې نن سبا مثلا په افغانستان کې که څوک کار کوي، که په ایران کې ژباړې کوي او که په ویب سایټونو کې کار کوي، نو دوی حتمني انګلیسي نوم یا علمي نوم ورسره په څنګ کې لیکي. که چیرې املوک لیکل شوی نو حتمني په خوا کې به انګلیسي نوم وي او یا به د دې علمي نوم وي چې د علمي نوم نه بیا موږ ډېر ژر کولی شو چې د هغې انګلیسي نوم هم را پیدا کړو. ښه، اوس املوک مې ورکړو، ومې لیدل چې دلته املوک ورسره لیکل شوی ده، خو املوک سره خوا کې ګورم چې دلته پرسیمن لیکل شوی. زه پوه شوم چې پرسیمن املوکو ته وایي. که چیرې بیا هم څوک شکي چې آیا دا پرسیمن به املوکو ته وایي او که نه وایي، نو تصویرونه دې وګوري او که چیرې دې ځای کې هم تصویر موجود نه و، نو کولی شي په دې ځای کې ورته ولیکي چې لکه پخوا هم چې سرچ کولو ورته لیکم چې دا بیرته زه انګلیسي ته اړوم، ورته لیکم چې پرسیمن فروټ پیکس، یعنی د املوکو د میوې عکسونه راته وښیه. نو اوس به ګوګل ماته د املوکو د میوې عکسونه راوښیي چې دغه د املوکو میوه ده. نو اوس زه مطمئن شم چې رښتیا هم املوکو ته په انګلیسي کې پرسیمن وایي. ځینې نور وختونو کې علمي نوم لیکل شوی، کله هم چې علمي نوم لیکل شوی او تاسو غواړئ چې د هغې هغه عام انګلیسي نوم پیدا کړئ، نو هماغه علمي نوم یې تاسو د ګوګل په سرچ بار کې ولیکئ، نو ګوګل به تاسو ته د هغې انګلیسي نوم یا په نورو ژبو کې هغه نومونه به تاسو ته را پیدا کړي.